السلام علیکم ملګري، زه ټیکنیکل نقیب د سره پلاین شایم په دې هیله چې ستاسو سره جوړ خوشحال به وئ. ستاسو ته ملګري نن ډېره زبردست خوندوره ویډیو راوړې دو. ملګري نن ویډیو چې کومه دو نن ویډیو دغه په باره کې دو چې ستاسو څنګه کولی شئ ملګري چې تاسو ته پته شته چې موبایل ډېر زیات وګورئ، ستاسو سترګې نظر څټ عمر ته ملګري در خرابېږي. خو ستاسو ته مې نن ډېره اسانه طریقه راوړې دو چې په خپل موبایل کې دوه سیټینګونه وکړئ. هغې دوې سیټینګ په ذریعه سره ملګري ستاسو که ټول عمر موبایل وګورئ ستاسو ته څټ عمر ته سترګې نظر نشي در خراب. دا ډېره اسانه طریقه دو، ویډیو اخیره پرې وګورئ. ستاسو نه مې دا یو درخواست دی که تاسو زما چینل ته نوي راغلي وئ مهرباني وکړئ زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، ورسره په څنګ کې د ګنټۍ نشان ووایئ چې زما هره نوې ویډیو اپلوډ کړه چې ستاسو ته فواد در ورسي. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. چې کله ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی سئ دا ملګري ستاسو ملګري دلته د موبایل سیټینګ را پیدا کړئ سئ دا ملګري چې کله ستاسو دلته د موبایل سیټینګ را پیدا کړل ستاسو ملګري دلته په دغه سیټینګ د کلیک وکړئ. کله په دغه سیټینګ د ستاسو کلیک وکړل ستاسو ته بیا ملګري دلته دا رقم ته راشي. چې کله ستاسو ته ملګري دلته دا رقم ته راغلل ستاسو ملګري بیا لږ لاندې راشئ. چې کله ستاسو ملګري لاندې راغللی بیا دلته ملګري د لاندې آپشن چې تاسو ته ښکاري ستاسو بیا دلته ملګري په دغه آپشن د کلیک وکړئ. کله ستاسو ملګري په دغه آپشن د ستاسو کلیک وکړل ستاسو ته بیا دلته ملګري دلته دا رقم ته راشي صحیح دی که چې کله ستاسو ته ملګري دلته دا رقم ته راغلل ستاسو ته چې دا پوسه سره آپشن ښکاري تاسو بیا دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ. کله په دغه آپشن د ستاسو کلیک وکړئ ستاسو ملګري دلته لاندې راشي. چې کله ستاسو ملګري لاندې راغلل دلته ملګري تاسو که غواړئ چې خپل موبایل خړ کلر ته واړوئ تاسو په خپل موبایل کې دا آپشن خلاص کړئ. کله دا آپشن ستاسو ملګري خلاص کړئ دلته ملګري ستاسو خپل موبایل در ښکاره کوه چې زما موبایل خړ کور ته اوښتل که نه دی اوښتی ملګرو زما موبایل چې کوم دی خړ کور ته اوښتی دی خو زما د ریکارډینګ کمره چې کومه ده دا ډېره زیاته صفحه ده دغه یې داسې رقم ته مو ته نه راړوي. ستاسو ملګرو بیا دلته راشئ په سیټینګ د کلیک وکړئ. چې کله په سیټینګ د ستاسو کلیک وکړئ ستاسو بیا دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ. کله په دغه آپشن د ستاسو کلیک وکړئ ستاسو لږ پاس راشئ ستاسو ته پوس آپشن ښکاري تاسو بیا په دغه آپشن د کلیک وکړئ. کله په دغه آپشن د ستاسو کلیک وکړئ ستاسو بیا دلته ملګرو لږ لاندې راشئ. ملګرو ستاسو که غواړئ چې خړ کلر نه یې بند کړئ ستاسو دا آپشن په خپل موبایل کې بند کړئ. ستاسو که غواړئ چې تیر کلر ته واړوئ ستاسو په خپل موبایل کې دغه آپشن خلاص کړئ. دغه په طریقه سره ملګرو ستاسو د سترګې نظر هېڅکله نه در خرابېږي صحیح دی که ملګرو. زما نه که څه غلطي شوې وي ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم. د الله په امان.